بیا کابل ته نوبت ورسېدلی دی چې شپېته ځوانانو او پیغلانو واده دی د شپږو قومو څخه دی. پښتون دی، تاجک دی، ازبک دی، هزاره دی، نورستاني دی او سید دی. د شپږو قومو څخه دی. هر ناوې وزوم ته مو تقریبا په حدودو کې 180 دی که 185 کلمه جنس په نظر کې نیولی دی. دغه د نن واده چې تاسو وینئ، ډله ییز واده چې تاسو وینئ، د شپږو قومونو د تاج کانټینیټل 3 نفرو سهامدارانو د خوا څخه مکمل واده سپانسر شوی دی. ځای لري چې سړی مننه ځینې وکړي او هیله لرو چې دغه نور هوټلداران هم د تاج کانټینیټل د سهامدارانو په رقم باندې د دوی پر قدم باندې قدم کښېږدي او هغه هم دغه رقم بېوزلو ځوانانو ته او پیغلانو ته واده وکړي. البته دا چې موږ د شپېته ځوانان او پیغلانې چې موږ د 500 کورنیو څخه راایستلي دي، دا هغه کورنۍ وې چې 8 کاله، 7 کاله، 10 کاله، 12 کاله، 14 کاله یې په کوزده کې تیر کړي وې او نه سوی کولی چې ولور ادا کړي او یا هم د واده لوړ مصارف برداشت کړي. نو زموږ په سیلاب خیره بنسټ په منځګړیتوب باندې 100% کې ولور وربخښل شوی دی چې د وعدې مطابق به نن د زرهاو کسانو مخ ته هغه خسرانو چې 100% کې ولور وربخښلی دی هغو ته به د عزت لنګوټه ورته پر سر کوو، مننه به ځینې کوو تر څو نور خسران هم تشویق سي او دغه شرماور ننګاور خبره چې ولور ده او د لور د خور خرڅول دي دغه د افغانستان څخه ختم شي. ما تقریبا 7.5 سال شد، 7 سال تقریبا دمی چیز مانده بودم، عروسی نامزادی عروسی ما نشده بود. سیلاب صاحب خیر ببینه ما را دلیس گرفته بود به خاطر که شرایط پره بود. به خاطر آنمو امروز خیر ببینه از ما مراسم شروع است. تقریبا 2 ماه قبل بود که ما یک فکر کردیم در این مورد که حداقل ما خوبترین محفل‌ها را تانستیم در مدت بسیار کم از تأسیس تاج گذشت سپری بکنیم و خواستیم بی افراد بی وضاحت، کسایی که اینجا می آمدن و توانایی برگزاری محفلشان نداشتن، حداقل می آمدن نرخ می گرفتن، خواستیم که حداقل اونا را بتانیم یک خوشی برشان بدیم و با دور از تصور اونا بود که ما یک روز بتانیم در تاج عروسی بکنیم که بیشترشان 7 سال 8 سال میشد نامزاد بودن و خیلی خوششانسایی بودن که اشک خوشی می‌ریختن به خاطر این و تمام این مصارفات از طرف تاج کانتیننتال به شمول جیزیه و اینا ترتیب و تنظیم شده و سیلاب صاحب شخصیت خوب کشور ما شما در قسمت هماهنگی و مدیریتی به نهایت تلاش کردن، همکاری کردن که ایرم داوطلبانه ما تماس گرفتم که میشه از تجارب خوبتان استفاده بکنیم. بخش تمویل مالیش به دو شما ولی به مدیریتش شما انشالله همکار باشین با ما. دا یوازې یو شکل یو مراسم نه دي ورونو، د ده سره د افغان اصیل فرهنګ د ودې د ساتنې د پالنې یو لویه فلسفه پرته ده. له دې سره د اسلام د مقدس دین د اساساتو د تطبیق چې هغه په شرعي طریقه باندې ده، چې هغه د نکاح د سهولت د ایسریت او خلکو ته د یو تلقین ورکول دي چې باید د خپلو ځوانانو د خپلو پیغلو د هغه شرعي نکاح د تدبیر لپاره کار وکړي. دغه یو درس ورکول دي. د دغسې خیر کارونو لپاره الله تعالی بیا انسانان پیدا کړي او د حضور وینا ده چې بهتر د انسانانو نه هغه دی چې بل ته فایده ورکړي. حضور فرمایي چې کله د یو انسان متعلق الله د خیر اراده وکړي نو د خلکو ضروریات ورپورې وتړي، د خلکو د ضروریاتو مرجع وګرځي.
پولی که سبب نشه که با او درد مردم حل کنیم و رضای خدا را به دست بیاریم و پول به درد نمیخوره. در قرآن کریم بعضی چیزا را سبب امتحان ما گفته خداوند متعال. یکی از اون چیزا پول و دارایی است که بر ما داده. وقتی پولدار بشیم کوشش کنیم از این امتحان سربلند پیروز شویم. اتو نشه که ما پول تنها برای منافع خود و بعضی وقت سبب انحراف ما شود و کوشش کنیم با او حق دیگران را تلف کنیم. دوستانو، زه د افغانستان د سکتور خصوصي په نمایندګۍ باندې په لومړي قدم کې مننه کوم د تاج کانټیننټل د رهبرۍ څخه د نثار جان څخه او همدارنګه د دوی د نورو شریکانو څخه کارمندانو نه ډېره زیاته مننه. نه تنها دا چې دوی د خپل ساختمان د یو بزنس او د تجارتي کار لپاره د افغانستان د خلکو په خدمت کې جوړ کړی دی او هغه مراسم د ودونو یا نور ختمونه چې دلته نیول کېږي د هغې په څنګ کې خوشبختانه نن موږ د دې شاهد یو چې په خپل مصرف یې دا زمینه مساعده کړې ده د سیلاب صاحب سره یو ځای چې دلته د یو تعداد کسانو سره د ازدواج یا د واده مراسم ونیسي او دوی د خپل ژبه پیسې مصرف کړي. واقعیت هم هغه زموږ یو عامیانه خبره ده چې وایي که زه درته دعا ونه کړم زړه مې درته دعا کوي. تاسو په دې باندې متیقن اوسئ چې دغه دېرش تنه ځوانان چې د خپل مسلم حق څخه د مختلفو عواملو په اساس باندې بې برخې وو، دوی به خامخا دعا ورته کوي. د بدو رواجونو او عنعناتو په وړاندې سالمه مبارزې پیل او همدارنګه دغسې محافل کولی شي چې د هغو رواجونو په وړاندې مبارزه او همدارنګه خپله مقابله ترسره کړي، کوم چې موږ د کلونو راهیسې افغانان ترې ځوري.